آیا د قیامت په ورځ به موږ خپل رب ولیدای شو؟ له ډېرو سره شاید همدغه سوال وي. همدا پوښتنه صحابه رضی الله عنهم له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړله. هغه مبارک وفرمایل: آیا د 14مې شپې د سپوږمۍ په لیدو کې تاسې شک لرئ چې کله یې لاندې نه وریځې نه وي؟ صحابه وویل چې نه ای د الله رسوله. حبیب الله صلی الله علیه وسلم بیا تکرار کړه: آیا د لمر په لیدو کې چې کله ورځ وي او تاسې لمر وینئ او لاندې وریځې نه وي څه شک او شبهه لرئ؟ ټولو ویل نه. ویل الله تعالی به په قیامت کې تاسې همدغسې وینئ. په قیامت کې د الله تعالی دیدار د قرآن کریم په ډیرو آیاتونو او په ګڼو احادیثو باندې ثابت دی. دا یقیني خبره ده چې موږ به انشاءالله د الله تعالی دیدار په قیامت کې حتما کوو. د قرآن کریم د کهف صورت وروستی آیات فرمایي چې فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. څوک چې غواړي د الله تعالی ملاقات وکړي په قیامت کې نو دته لازمي ده چې نیک عملونه وکړي او له الله پاک سره شریک ونه نیسي. په یو بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای قیامت کې چې کله مؤمنان په جنت کې دوی ته ټول نعمتونه ورکول کیږي خو په پای کې الله تعالی راځي چې خپل بندگانو نه پوښتنه کوي جنتیانو نه چې آیا تاسو ته هر هغه څه رسیدلی دي او داسې څه شته دی چې تاسو ته یې زه زیات درکړم؟ ټول به وایي چې الله موږ ستا دیدار غواړو. الله تعالی به ورته ووایي چې تاسو ته دا هم درکوم، خپل دیدار به یې نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او کما قال صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه دیدار کې به دومره لذت وي چې جنتیانو به په جنت کې تر دې هاخوا بل لذت نوي څکلی یا نوي احساس کړی. تر ټولو لوی نعمت، تر ټولو لوی لذت به د الله تعالی دیدار وي. جنتیان به دغه ګڼو نعمتونو سره سره د دې په تمه وي چې د الله تعالی د دیدار خوند وڅکي. الله تعالی به جنتیانو ته میلمستیاوې کوي او پیغمبران به هم ورته میلمستیاوې کوي. الله تعالی به په انسانانو باندې خپل دیدار لوري. څومره له خوښیو او له لذته ډک حالت به وي. الله پاک دې زموږ او ستاسې نصیب پکې وکړي. که څوک غواړي د الله تعالی دیدار وکړي دته لازمه ده چې نیک عملونه وکړي، ښه عبادت وکړي، له خلکو سره ښه وکړي، نیت پاک کړي، کینه او زړه کې ونه ساتي، په ټوله کې نیک عملونه وکړي او له الله پاک سره شریک ونه نیسي او په دې تمه اوسي چې د الله تعالی دیدار حتما په جنت کې یا په قیامت کې نصیب کیږي. الله پاک دې موږ او تاسې له دغو نعمتونو نه محروموي. ټول وایي آمین. السلام علیکم. که غواړئ خپلو ماشومانو ته قرآن کریم ور زده کړئ میزان انلاین اکاډمي وټاکئ. د انلاین اکاډمي به ستاسې کورونو ته دیني زده کړې په انلاین بڼه دروړي. حمیم زبر حم، حمیم زبر حم، دال پیش دو، دال پیش دو، الحمد الحمد لله لله رب العالمين